تازه او دقیق خبر. ولسمشر غني او کرزي په دوبۍ کې سره پټې خبرې پیل کړې دي. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د نن ورځې مهم خبر ته. د فیسبوک ورس ادعا کوي چې د افغانستان پخواني ولسمشر اشرف غني، حامد کرزي او افغانستان د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې په دوبۍ کې سره وکتل. په هر صورت د فکر کریسینډو موندنې ښیي چې د فیسبوک ادعا ناسمه ده، ځکه چې شریک شوي عکس په ډیجیټل ډول بدل شوی دی. موږ په شریک شوی عکس کې د ګوګل د عکس العمل لټون پلی کولو سره خپله څېړنه پیل کړه، تر څو د فیسبوک ادعا او شریک شوي عکس ته حقیقت ومومي. د پلټنو په جریان کې موږ وموندل چې شریک شوی عکس اصلي نه دی، بلکې مورفیډ شوی او په دې وروستیو کې اشرف غني، حامد کرزي او مولوي محمد یعقوب ترمنځ د ناستې ادعاګانې ناسمې دي. د تحقیق په جریان کې موږ وموندل چې د عکس چې په ټولنیو رسنیو کې شریک شوی په حقیقت کې به ډیجیټل ډول بدل شوی. د حامد کرزي او مولوي محمد یعقوب عکس د په رښتیني عکس کې په ډیجیټل بڼه مورف شوی دی. د تحقیق په جریان کې موږ وموندل چې اصلي عکس د 2019 کال د مارچ په 18 نیټه د تلویزیون لخوا خپور شوی و، او د خپرې شوې مقالې له مخې د عکس افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د ابوظبي ولیعهد شیخ محمد بن زاید او د متحده عربي اماراتو د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی قمندان سره په ابوظبي کې ملاقات کړی و. دا و چمتو کلی خبر. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.